28 کس افغانان د جرمني هېواد څخه افغانستان ته ډیپورټ شول. دا البته یو غیر قانوني عمل و چې جرمني دغه تصمیم ونیو او افغانان د بین المللي قوانینو په خلاف افغانستان ته ډیپورټ کړل. دلته څو حقوقي موضوعات شتون لري چې آلمان یا جرمني هغه ته اصلا توجه نه ده کړې. اول دا چې د ژینو د بین المللي کنوانسیون چې ژینو نومیږي، یعنی د ژینو بین المللي کنوانسیون په اساس آلمان مکلفیت لري چې افغانان هغه هیواد ته وانستی کوم چې د دوی امنیتي لیست کې نه دي شامل. کله چې ته افغانستان په رسمیت نه پیژنې او ستا په امنیتي لیست کې شامل نه دی، نو په کوم اساس افغانان افغانستان ته استول کیږي؟ دوی بیا وایي چې موږ قطر سره دغه موافقه وکړه، بیا افغانان هم افغانستان ته واستول، اخراج هم کړل. نو کله چې افغان هویت لري، د قوانینو په اساس دا حقوقي مسله بیا دلته مطرح کیږي چې تاسې باید اولی هیواد چې هغه افغانستان دی هغوی سره وغږیږي. قطر د افغانستان نمایندګي په کوم ډول باندې کوي؟ نو په دې اساس باندې کوم راپورونه چې ریچارډ بینټ نشر کړي دي، البته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی چې افغانستان لپاره دی، هغه په خپل گزارشاتو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې ویلي چې افغانستان د فعلا لپاره افغانانو ته د حقوقي او بشري حقونو تر عنوان لاندې یو امن هیواد نه دی. نو دلته که چیرې آلمان یا جرمني راځي په دغسې حالت کې تصمیم نیسي، دا د بین المللي قوانینو مخالف دی. او زما غوښتنه ټول هغه افغانانو چې فعلا دغه زما ویډیو ګوري دا دی، کله چې تاسې اروپایي هیوادونو ته راځئ او په دغسې مزلو کې سر خورئ او دا خپله یو زنګ خطر ټول اروپایي هیوادونو ته دی، که چیرې دا یو داسې یو معضله شي چې بیا افغانان د دې یو روند جوړ شي، بیا به د ډېر هیوادو څخه افغانان به د اروپا څخه وویستل شي او افغانستان ته به ډیپورټ شي په غیر قانوني ډول چې فعلا دغه موضوع ترسره شو. نو هیله مې دا دی کله چې تاسې اروپا ته راځئ، دغسې مواردو نه ځان وساتئ چې سبا ورځ ستاسې سرنوشت هم د دغسې 28 کسه چې واستول شو د مجرم تر عنوان لاندې، دا چې بیچارهګان د دوی جرم آیا ثابت شو یا خیر، دوی په دغه کې د خپل اساسي حقوقو مستفید شول یا خیر، دوی وکیلان درلودل یا خیر، دوی درېګونې محکمې په دوی باندې تصمیم ونیو دا حکم صادر کړي یا خیر، دغه ټول لا تر اوسه پورې ګنګ دی او موږ هغوی ته د مجرم خطاب نشو کولی تر څو چې په هغه باندې هغه عیني او موږ او تاسې علمي یقین ترسره نشي. نو افغانانو ورونو تاسې هم خپله توجه ډیره زیاته وکړئ. په هر هیواد کې هستئ، که چیرې تاسې د ډیپورټۍ سره مخامخ هستئ، نو کوشش وکړئ چې خپل وکیلانو سره یا مشاورینو سره مشوره وکړئ چې تر څو ستاسو سرنوشت په داسې حالت کې واقع نشي. ټولو ته ښه وخت غواړم. الله په امان.